دا د سحر مون رسو دا ټیم دومره قیمتي ټیم دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان د سحر منځو کی او په خپل ځای باندې ناست وي، ذکر کوي، قرآن تلاوت کوي، وظایف کوي او نور روخیږي، مکروه و ختم شي د 2 رکعاته د اشراق منځو کی، نو د په بدن کې چې څومره جوړونه دي په هر جوړ باندې په انسان یو صدقه لازمه ده. 360 جوړونه دي، په هر جوړ یو صدقه لازمه ده. نو ستا دا 2 رکعاته د اشراق دا به د 360 د ټولو صدقونه قائم مقام وګرځي، د دغه ټولو صدقو قائم مقام تعالی اجر ملوش. لکه تاسو چې 360 خیرات وکړه، بیا 2 رکعاته صلات حاجت وکړه، 2 رکعاته اشراق وکړه، 2 رکعاته صلات حاجت وکړه. حدیث پاک راځي الله جل شانه ستا د ټول ورځې د فکرونو او د غمونو هر څه الله په خپل ځان واغشتو، دا به درته برابر